السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم ټول ملګري بخیر والله مخلره خدي مرګریو نن ولاګ بیوی باړې تر ابونه باړې لا بچو خدي نو باړې لا بچو هلته بچڅ کو باړه کې یو مرګري سیم مسله وابل نه حل کو اور بل مسله دا چې موټر سایکل خراب شوی لګ بیان سیټ کو لګم بریکونه یې صحیح کور نه کوي اور بل مسله دا چې ډاکټر سره به ان شاء الله ملاقات کوو لږ میډیسن به تر خلو دلته نه ملويږي که بیا هلته نه ملوېدل نو بیا به ان شاء الله کوشش بیا به چې ته ان شاء الله کمپلیکس په طرف باندې ملګري له به لږ میډیسن چا اپریشن کم مرګري شوی نو راځئ زموږ سره اوسئ او ولاګ انجوی کړئ اور چینل سبسکرایب او لایک او کمنټ او وچات چې ولم به که نه د سره سړی مزغه کور کوي نه وی چې څه ګاډې واړې وی فضا بس ملګرو راځي او ویډیو انجوی کړئ او لایک او کمنټ ورور دی وکسه ډالونه ورته ډالونه بغیر یې بل کور نشته امه کزن دی پیپر یې شوروري ښه سټډي مړی نشته دا داسې هنده وکسه موټر سایکل جوړېدو په طرف راوستو اوس پې انشاءالله سیټ کوو ځکه چې لږ خراب شوی هماغه यार इतना ज़्यादा रिक्शे मैंने ख्वाब भी नहीं देखा लेकिन इधर है यार نو ملګرو هلته وسپوزون دي ډېر ټاپ وسپوزون دي انشاءالله هلته موټر سایکل به سیټ کوو او وینه رول هلته دومره ښه نه سیټ کېدو دا ځله وایي نو الله پکې موږ له هم روغانو ډېره ښکلې وه ماشاءالله نو सो गाइस मोटरसाइकिल खरीदी पेट पार्ट शो नو بس دا بوړې بازور ته کتلای شو او اوس پته نه لګي چې کوم طرف ته ځو خو موږ سره اوسئ
مست غوړې شعور شي تاسو را پاتې تاسو ورخه خجی مرګرونو امید لرم چې ویډیو به خوښ شوي تر بلې ویډیو پر مله اجازه راکړئ او بله خبره ده چینل سبسکرایب لایک کمنټ اور بوډا کې میډیسن هم نه و چې کوم راستله نه و نور ښه ډېر ښه په داړو داړو پروت و همون راستله مو چې دم لګي یار نو امید لرم چې ویډیو به خوښ شوي تر بلې ویډیو پر مله اجازه راکړئ او بیسټ بله خبره ده چې کمنټ وکړئ کم ځای له چکر لوټ شو یار بور شو بورونه بور